بسم الله الرحمن الرحیم. منګه موضوع شروع کړې وه چې مخکې له دې چې د لسم صنف کیمیا شروع کړو باید موږ د لږه لږه کیمیا زده یي تر څو چې د لسم کیمیا باندې وپوهېږو. نو دې نه مخکې موږ ویډیوګانې ډکې کړي دي، تقریبا 3 ویډیوګانې مې ډکې کړي دي چې هغه تل ډېر اړین دي د دې ویډیو په پوهېدو لپاره. او دغه ویډیو خو چې ده د دې تیرې ویډیو سره ډېر لینک لري. دغه 3 نمبر ویډیو چې ده دې سره ډېر زیات لینک لري. که هغه د زده نه وي دلته نن نه پوهېږي نو اول کوشش وکړئ چې هغه ویډیو وګورئ بیا دا وګورئ. نو راځو نن زموږ درس دی نن زموږ درس دی تاسو اول دغه ورکوټه شان ټاپک وایو چې ایون څه شی ایون. مخکې دې چې لسم ته لاړ شو لسم کیمیا شروع کړو باید ته دغه سره بلد یې صحیح شوه د ځینو شیانو سره بلد یې. ایون څه ته ویل کېږي؟ اول دغه خبره چارج لرونکي ذرې ته څه ویل کېږي؟ چارج لرونکي ذرې ته څه ویل کېږي؟ ایون ویل کېږي. چارج لرونکي ذرې ته ایون ویل کېږي. اوس راځو لکه سره کم لکه د مثال په توګه فرض مثال سوډیم لیکم صحیح شوه د پاسه پې چارج لیکم مثبت 1 هماغه رقم پرون چې مونږ وویل چې الکترون د لاسه ورکړي سره کوم چارج اخلي مثبت دې ته مونږ بیا ایون وایو دې ته بیا اتوم نشو ویلی صحیح ده دې ته بیا ایون وایو. لکه فرض مثال کلورین منفي چارج لري منفي 1 چارج لري. ما تاسو ته پرون هم ویل که چارج پې نه لیکئ نو چارج پې چې چارج پې نه لیکل شوی منفي 1 دی. لکه فرض مثال که ته ولیکئ چې مګنیزیم مثبت 2 نو دا هم څه دی یو ایون دی صحیح شوه. لکه فرض مثال فلورین منفي دا ټول څه دي ایونونه دي ځکه چارجونه لري صحیح شوه. لکه فرض که مثال تاسو ته ما په تېر درس کې ویلي لکه سلفیټ دا یو ایون دی صحیح شوه. لکه نایټریټ دا څه دی یو ایون دی. نایټریټ ته پاسه مونږ منفي 1 لیکلو دلته مې منفي صرف کش کړو دې نه تاسو پوه شئ چې دا څومره دی منفي 1 دی صحیح شوه. رزو فرض مثال دا ټول څه دي ایونونه دي چې چارج ولري دا ایونونه دي. دا ایون دی که نه دی څوک به وایي دا اوس ایون دی که نه دی؟ دا ایون نه دی ځکه دا چارج نه لري. دا ایون نه دی ځکه چې چارج نه لري. که څوک درته ووایي چې فرض مثال درته ووایي چې سوډیم د پاسه پې چارج نه دی لیکل شوی دا آیا ایون دی؟ نه. او اتوم څه وخت کې په ایون تبدیلېږي کله چې یا الکترون د لاسه ورکړي او یا یې واخلي صحیح شوه. رزو دغه ایون چې دی ایون د ایون په 2 ډوله دی. په څو ډوله دی؟ په 2 ډوله دی. ایون په څو ډوله دی؟ په 2 ډوله باندې دی. ایون په 2 ډوله دی چې کوم دي ایون څو ډوله دی؟ 2 ډوله. یو ته وایو کتیون څه شی کتیون او یو ته وایو انیون. ګوره ایون او انیون کې فرق کوئ. ځینې شاګردان داسې کوي انیون او ایون ترمنځ فرق نه کوي. دا ورکوټه ټاپک دی دا باید تاسو زده یي. د کتیون او د انیون ترمنځ فرق څه شی دی؟ ګورئ یو ایون دی ښه ایون چارج لرونکي ذرې ته ایون ویل کېږي که هغه مثبت که هغه منفي. یو انیون دی یو کتیون دی. دې کې باید تاسو فرق وکړئ صحیح شوه. ګورئ مثبت چارج لرونکي ذرې ته څه شی وایو؟ مثبت چارج لرونکي ذرې ته څه شی وایو؟ مثبت چارج لرونکي ذرې ته مونږ کتیون وایو. مثبت چارج لرونکي ذرې ته کتیون وایو او منفي چارج لرونکي ذرې ته څه وایو؟ انیون ورته ویل کېږي. مثبت چارج لرونکي ذرې ته کتیون ویل کېږي او منفي چارج لرونکي ذرې ته انیون ویل کېږي. اوس ځینې شاګردان دې کې غلطېږي چې دې کې انیون کوم یو ته ویل کېږي هغې ته زه ټریک درکوم چې سره کوم تاسو ته په یاد پاتې شي چې انیون کوم یو دی او کتیون کوم یو دی صحیح شوه. راځو ګورئ دې کې دا یو څه شی دی دا منفي چارج لري که نه نو دا څه شی دی دا انیون دی. اول خو ایون دی ایون خو دی ځکه چې دا چارج لري. بیا په ایون کې کوم ډول دی؟ دا انیون ډول دی انیون دی. دې ته وګورئ دا منفي چارج لري دا هم څه شی دی انیون دی. څه دی انیون دی. او که دې ته وګورئ دا مثبت چارج لري نو دا څه شی دی؟ دې ته به زه داسې یو دغه علامه وکړم صحیح شوه. دا څه شی دی؟ دا کتیون دی. دا هم بیا هم څه شی دی ټکمار والا دا بیا انیون دی. او دا څه شی دی؟ دا کتیون دی. څه شی دی؟ کتیون دی. او دا هم څه شی دی؟ دا هم انیون دی. ګورئ چاته مې چې غشي کړي دا انیونونه دي. ګورئ چارجونه 2 ډوله دي که نه یو مثبت یو منفي دی. همداسې زمونږ ایون هم په څو ډوله دی؟ په 2 دی. یو کتیون دی یو انیون دی. انیون یې منفي چارج لري او مثبت چارج یې څه لري؟ کتیون یې مثبت چارج لري. څوک به وایي چې دا څه شی دی؟ فرض مثال NH 4 پلس دا څه شی دی؟ دا کتیون دی. څه شی دی؟ کتیون دی. فرض مثال زه لیکم چې زه لیکم فرض که مثال لیکم
فرض که مثال ولیکم چې فرض مثال لیکم چې لیتیم مثبت دا هم څه شی دی دا مثبت یو مطلب د دې مثبت چې مې ولیکلو دا مثبت یو دی نو دا څه شی دی دا یو کتیون دی دا رقم علامه به ورته وکړو انشاءالله دې ځای پورې خو مشکل نشته کتیون انیون کې اوس دا سره زده کوي ځینې شاګردان په دا کتیون یو خو دا اکثره شاګردان واړه ماشومان د اووم صنف شاګردان چې دوی دا غلطي کوي ښه دوی ته چې کله ما تدریس کوله بیا دوی داسې کول ایون او انیون کې فرق نشو کولی ګوره یو ایون دی یو انیون دی ایون چې دی دواړو ذرو ته ویل کېږي هم مثبت ته ویل کېږي او هم منفي ته ویل کېږي خو بیا انیون چې دی خاص منفي چارج لرونکي ذرې انیون دلته انیون دی یون دی او هغه ایون دی ایون دواړو ته ویل کېږي او مطلب دا د ایون یو ډول دی صحیح شوه راځو دې کې دا انیون ته صحیح شوه داسې زده کوي ښه ګوره منفي چارج لرونکي ذرې ته څه وایو انیون دا سړي نه اکثره هېرېږي چې مثبت کم یو دی او منفي کم یو دی نو تاسو زده کوئ ګوره کله چې تاسو منفي لیکئ څه رقم راځي دا رقم راځي که نه من نون فی منفي دا رقم راځي او که انیون تاسو ولیکئ ګوره ورته انیون ګورې دا منفي دویم توری څنګه دی نون دی او د انیون دویم تور څه شی دی هغه هم څه شی دی نون دی نو کوم یو کې چې دویم توری نون راځي هغه څه شی دی انیون دی هغه څنګه دی منفي دی هغه څنګه دی منفي دی نو انیون هم څنګه دی منفي دی چې پاتې شو هغه حتما څه دی مثبت دی نو کتیون مثبت دی منفي انیون ګوره یو رقم ویل کېږي منفي انیون نو منفي چارج لرونکي ذرې ته انیون وایو او مثبت چارج لرونکي ذرې ته کتیون وایو دې کې مه غلطېږئ ښه انیون او منفي دا دواړه یو شانتې ویل کېږي انیون منفي او ایون بیا دواړو ته ویل کېږي اوس کو زه تاسو ته پوښتنه وکړم چې دې کې ایون کم یو دی نو تاسو به ما ته وایئ ځواب به یې څه شي دا ټول ایونونه دي دا ټول څه شی دي ایونونه دي که زه درنه پوښتنه وکړم چې انیون پکې کم یو دی نو ته به ما ته خاص دا منفي ښیې دغه هم انیون دی دغه هم انیون دی دا هم انیون دی دا هم انیون دی او دا دې کې بل انیون نشته فرض مثال زه درته وایم چې کتیون کم یو دی بیا به ته ما ته څه وایي چې دا کتیون دی دا کتیون دی دا کتیون دی دا کتیون دی او نور کتیون نه لرو فرض مثال په دغه تخته باندې بل انیون نشته انشاءالله دې کې خو به مشکل نه صحیح شوه او ما تاسو ته ویلي وو چې کوم د پاسه چې چارج لیکل شوی که فرض مثال مثبت لیکل شوی که مثبت یو پې لیکل شوی یعنې یو الکترون یې د لاسه ورکړی او که مثبت دوه پې لیکل شوی او مثبت دوه الکترون یې د لاسه ورکړي دا دې نه مخکې لیکچر کې مونږ ویلي د څو الکترون د لاسه ورکړي یو د څو ورکړي فرض مثال دا یو الکترون کم لري په دغه باندې دا بیا وایو چې د سره کم چل شوی دا مرکب ایون دی کې بیا کار لرو صحیح ده دغه کې فرض مثال دغه سوډیم یو څه دی ګورئ دا ګورئ که دا فکر وکړئ دا د څو دوه مختلفو اتومونو نه جوړ دی نو دا چې دا مرکب دی د پاسه چارج پې دی نو دې ته بیا مرکب ایون وایو صحیح شوه مرکب ایون فرض مثال دې ته وګورئ دې ته دا هم یو مرکب دی ګوره ځکه د مختلفو اتومونو نه جوړ دی صحیح شوه دا یو مرکب دی خو چارجداره دی نو موږ ورته مرکب ایون وایو دې کې کار نه لرو خو دغه کم اتومونه چې دي یا عناصر چې موږ سره دي د دې دا مطلب دی چې د یو الکترون د لاسه ورکړی د یو الکترون اخیستی دی ځکه منفي یو چارج دی د دوه الکترون نه څه کړي دي د لاسه ورکړي دي د مرکب ایون کې بیا هغې صرف تعریف یې د سره زده کړئ صرف یې وپېژنئ چې مرکب ایون څه ته ویل کېږي مرکب ایون چې مرکب یو د پاسه به چارج لیکل شوی دی د موږ چې وایو مرکب ایون ورته وایو صحیح ده مشکل خو دې ځای پورې نشته صحیح ده او دې باندې موږ بحث کړی و چې مثبت څه معنا لري منفي هغې کې انشاءالله مشکل به نه وي ها مونږ یو اوس نوی درس داخلیږو چې ډېر زیات مهم دی که چېرته تاسو دې نه مخکې ویډیو نه کتلی په دې درس باندې بیا سم نه پوهیږئ صحیح شوه او دا درس د کیمیا الفبا دی زه اکثره چې زه چې څومره پوهیږم چې د چا څومره دا ښه زده کېږي څومره ښه زده کولی شي دومره دا په کیمیا ښه پوهیږي دومره به انشاءالله تعالی دا په کیمیا ښه پوهیږي صحیح شوه دغه درس ښه دقیق وګ ونیسئ چې دا ډېر زیات مهم دی صحیح شو راځو موږ یو ګیم شاندې کوو موږ یو ګیم شاندې کوو پوښتنه مه کوئ چې دا څه شی دی وروسته یې زه درته نوم اخلم چې دلته کیمیا کې څه ویل کېږي خو اوس یې تاسو څه وکئ صرف دغه ګیم ما سره زده کئ صحیح شوه اول به تاسو ولیکئ انګلیسي خو به انشاءالله د ټولو لږه ښي لږه بس صرف در اے بي سي غواړم چې د چا اے بي سي زده بس هغه دا زده کولی شي ته به ولیکي ایس پي ډي اف په وړو تورو باندې ښه په غټو تورو باندې نه ایس پي ډي اف ایس پي ډي اف ایس پي ډي اف ته به دغه ولیکي دا توري به څلور دانې ولیکي ایس پي ډي اف دغه څلور توري به ځان سره څه وکړي ولیکي صحیح شوه ودې لیکل انشاءالله ټولو به لیکلي بیا ګیم سټارټوو ګیم به دا رقم کوي ښه ګورئ ته به داسې کوي ګوره
ما ته لږ دقیق غوږ ونیسه. ښه دلته چې دا جمله دې زده شوه انشاءالله په ټول عمر درنه یاده نه وځي او دا ډېر په کیمیا کې ډېر مهم دي ځکه مې دغه درس مخ ته راوړو چې لسم کیمیا باندې ښه وپوهېږو. ګوره ته به دوه وارتې دغه اس اس ووایې. څه به ووایې؟ دوه وارتې به ووایې چې اس بیا به ولیکې چې اس بیا به ورسره دا پی م یو ځای کړي. یو وارې خو دې دا وویلې که نه اس اس دوه ځلې اس اس بیا به ورسره دا پی یو ځای کړي خو دا پی به داسې نه یو ځای کړي چې دا به سرچپه تکرار یې داسې به نه وایي اس پی به نه وایي. دا پی چې ورسره یو ځای کوي بیا به داسې وایي پی اس بیا به وایي چې پی اس پی اس. ګوره پی اس سرچپه به وایي او مخکې به ځي دوه ځلتې هر یو به دوه ځلتې وایي. ګوره دا هم دوه ځلتې ویلې دا هم څو ځلتې ویلې دوه ځلتې مو ویلې پی اس صحیح شوه. بیا به څه شی وایي بیا به وایي چې ډي پی اس. ګوره ډي مې مور سره یو ځای کړه ډي پی اس بیا به وایي چې ډي پی اس صحیح شوه ډي پی اس بیا به وایي چې اف ډي پی اس بیا به ولیکي چې اف ډي پی اس. په دې کې هم باندې څوک پوه شو. ګوره اول به دوه ځلتې ووایي چې اس اس بیا به وایي چې پی اس دا پی به مور سره یو ځای کړي بیا به وایي چې ډي پی اس دوه ځلتې ښه بیا به اف ډي پی اس بیا به ولیکي چې اف ډي پی اس. پوه نه شوې؟ ګورئ اول به ووایې اس اس دوه ځلتې دا به دوه ځلتې تکرار کړي بیا به ورسره دا هم یو ځای کړي دا یو دا دویم ډي پی اس بیا به بل هم یو ځای کړي ورسره دا لاندې خط په تېو رنګ هم تاسو پوه شئ. ګوره اول به څه وکړي دا اس اس په دوه ځلتې بیا به ډي پی اس دوه ځلتې بیا به ولیکي دا به ورسره یو ځای کړي ډي پی اس بیا به ورسره یو ځای کړي ډي پی اس بیا به ولیکي چې اف ډي پی اس بیا به ولیکي چې اف ډي پی اس. انشاءالله دې ځای پورې به مشکل نه وي. اول به اس اس دوه ځلتې ولیکي بیا به پی اس دوه ځلتې ولیکي بیا به ډي پی اس دوه ځلتې ولیکي بیا به اف ډي پی اس بیا به اف ډي پی اس دوه ځلتې ولیکي. مشکل خو دې ځای پورې نشته. ګوره موږ ډي پی اس او ډي پی اس دوه ځلتې ولیکل صحیح شوه. بیا هم اف ډي پی اس او اف ډي پی اس هم دوه ځلتې څه کړه ولیکل. دا خط د دې خط سره څنګه دی یو ځای دی صحیح شوه. یو ځلتې بیا رسموم چې سر هم خلاص شي صحیح شوه. یو ځلتې بیا رسموم چې سر څنګه شي سر پې خلاص شي. ګوره ورته اول به ولیکې چې اس لږ به فاصله ورکوئ ښه بیا به ولیکې چې پی اس بیا به ولیکې چې ډي پی اس بیا به ولیکې ډي پی اس بیا به ولیکې چې اف ډي پی اس او اف ډي پی اس. دې پورې خو مشکل نشته. ګوره بیا یې درته تکراروم ګوره دا څومره ډېر تکراروئ. ما به چې کله شاګردانو ته دا درس ورکوو د اووم صنف ته یا د اتم صنف ته کله به چې ما دا درس ورکوو نو ما به ورته ویل چې کتابچو کې پنځه ځله ځان سره څه کوي تکرار کوي ځکه چې دغه په ذهن هم پې خلاص شي چې دا څه شی دی. اول به ولیکي چې اس دوه ځلتې اس بیا به ولیکي دا پی به ورسره یو ځای کړي پی اس صحیح شوه. دویم ځل پی اس بیا ډي پی اس او ډي پی اس بیا ولیکي چې اف ډي پی اس او اف ډي پی اس. دې ځای پورې مشکل نشته. ګوره ځان سره بیا تکرار کوي ښه اس پی اس بیا ډي پی اس بیا اف ډي پی اس او اف ډي پی اس. چې دا د کیمیا کې زده شو بس ټوله کیمیا دې زده شوه انشاءالله تر ډېره حده بیا کیمیا پورې پوهېږي ځکه چې دې پورې ټوله کیمیا دې پورې نښتې ده چې دا دې هېڅ مشکل درته نه پېښېږي صحیح شوه. دې پورې مشکل نشته. ښه دا جدول چې کله جوړ کړو دغه چې دنده جوړ کړو بیا به څه وکړي که دلته تاسو وګورئ که نه د دغه کې وګورئ دا اس پی ډي اف کې دغه اس په سویم مقام باندې دی اس په اول مقام باندې دی پی په سویم مقام باندې ده په دویم مقام باندې ده ډي په سویم مقام باندې ده دریم مقام باندې ده او اف په سویم مقام باندې دی څلورم مقام باندې دی. اس په اول مقام دی پی په دویم مقام دی ډي په دریم مقام دی او اف په څلورم مقام دی. نو ته به د اس ته شماره شروع کړي د کوم ځای نه د یو نه به شماره شروع کړي ځکه دا اول مقام باندې دی. داسې به ولیکي یو دوه مخته به ورته لیکي خاصو یو دوه درې مخې ته به لیکي څلور پنځه شپږ اووه اته. پی دویم مقام باندې دی دویم مقام باندې دی که نه دوه درې یو به نه لیکي ښه ځکه دا به دویم مقام باندې دوه نه به شماره شروع کړي دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. ډي ته به سویم نه شماره شروع کوو تاسو یې ویلی شئ ډي په دریم مکان دی که نه اس پی ډي دریم نه به شروع کوو درې څلور
پنځه شپږ اف ته به څونه شماره شروع کوو تاسو ویلی شئ ګوره اف دې کې شته نه کوم ځای کې دی دې ځای کې دی څلور او پنځه که تاسو وګورئ د هر حرف مخې ته د هر انګلیسي حرف مخې ته یو دانه تورې شتون لري ورته فکر وکړئ د هر انګلیسي توري مخ ته یو څه کوي یو دانه نمبر یا عدد شتون لري ورته وګورئ ښه صحیح ورته وګورئ صحیح شوه د هر انګلیسي حرف مخې ته یو عدد شتون لري انشاءالله دې ځای پورې په مشکل نه وي صحیح شوه ضم که یو ځلې بیا رسموو صحیح ده چې ښه صحیح ذهن کې کښېني ځکه دا مهم دی چې دا ته شو بس نور تاسو بیا په دې کې هیڅ مشکل نه لرئ او دې سره ډېرې درسونه لینک دي دې سره زموږ ډېر درسونه لینک دي ګوره داسې به ولیکو اول به ولیکو چې اس بیا به ولیکو پی اس بیا به ولیکو پی اس بیا به ولیکو ډي پی اس بیا به ولیکو ډي پی اس بیا به ولیکو چې اف ډي پی اس بیا به ولیکو چې اف ډي پی اس دې پر مشکل نشته بیا به اس ته څونه شماره شروع کوو یو نه مخې ته یو ګوره یو غلطي خلک کوي ما شاګردان دي اوم څه ما ډېر درس ورکوو بیا یو شاګردانو به دا غلطي کوله داسې به لیکل اس به لیکلی ما ورته چې مخ ته ورته شماره ولیکه نو دلته به ورکوټه اس دې ځای کې یو به یې ولیکلو دا غلط دی داسې مه لیکئ صحیح شو دا غلطه خبره ده داسې کوئ پوره اس چې دې څومره لیکلی که غټ لیکلی یو مغومره غټ ولیکه یا چې فرض مثال دوه ورته مخته لیکي فرض مثال دې ځای کې دوه لیکي اس پسې دې پسې دوه راځي که نه شاګردانو به دې ځای کې به دوه لیکلی خو دې ځای کې ولیکه ښه سم د ده مساوي ولیکه چې څومره اس دې دومره لیکلی بیا دوهم دومره مساوي ورسره ولیکه صحیح شوه نو د عدد او د حرف څنګه کوئ دا یو شان لیکئ او بلې لږ منظم پاک رسموئ چې لږ خط څومره پاک وي دومره تاسو په خپل خط ښه پوهېږئ ځینې شاګردان دا رقم وبېرته په خپله هم نه پوهېدل نو دغه رقم کار به نه کوئ صحیح ده فرض مثال اس دې دومره ولیکه اوس ځینې شاګردانو دا رقم لیکلی اس به دومره لیکلی و ها دومره یو به بیا دومره ولیکه دا هم غلط دی صحیح شوه یو عمره لیکئ څومره چې ما درته ګوره یو سایز کې لیکئ ګوره یو اس ته یو دوه درې دی څلور پنځه شپږ اووه اته پی ته څونه شماره دوه درې څلور پنځه شپږ اووه ډي ته څونه شماره شروع کړم درېم نمبر باندې دی درې څلور پنځه شپږ اف ته څونه شماره څلور او پنځه مشکل خو نشته دې ځای پورې په دا جدول باندې پوه شو چې دا جدول مونږه سره کم رسم که اس اس پی اس 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 پی اس پی اس ډي پی اس ډي پی اس اف ډي پی اس او اف ډي پی اس اس ته یو نه شماره شروع کوو پی ته دوه نه شماره شروع کوو ډي ته درې نه شماره شروع کوو او اف ته څلور نه دې ځای پورې خو مشکل نشته دا خو انشاءالله زده که چې دا دې زده شي ستا په هېڅ څه کې مشکل نه پاتې کېږي یعنې کیمیا کې ته انشاءالله زه به وریم چې دا دې څومره ښه زده دا چې د څومره ښه زده دومره کیمیا کې ته ډېر واردېږي دومره چې په دې ښه پوهېږي دومره ډېر به واردېږي صحیح شو انشاءالله په لسم کې به درته هېڅ مشکل نه پېښېږي په لسم کې ټول د دې نه اکثره بحث کېږي صحیح شوه که تاسو کوانټم نمبر وګورئ دې کې غږېږي که فرض مثال اخوا لاړ شئ فرض مثال تاسو خپله دا راته الکترونیکي جوړښت راځي خپله دې اتوم ګروپ معلومول عنصر ګروپ معلومول او پیریود معلومول دې کې استفاده کېږي فرض مثال په ډېر شیانو کې استفاده کېږي یعنې دې نه موږ ډېر زیات استفاده کولی شو بل زموږ سباني لیکچر پورې دا درس تړلی دی که دا زده نه بیا سبا په دې درس باندې نه پوهېږي صحیح شوه ښه دې ځای پورې خو مشکل نشته در سره دوه درې وارته حتما په کتابچه کې جوړ کړئ چې ذهن کې هم څنګه شي کښېني صحیح شوه چې ذهن کې هم څنګه شي کښېني اوس یو بله خبره زده کړه بس صرف یې زده کړه در سره زه چې درته څه وایم بس دا زده کوه انشاءالله دلایل یې پوښتنه مه کوه چې دا ولې دې کې ولې داسې کېږي ځکه دا دلایل یې مونږ وروسته وایو صرف بس زده کوه صرف یې زده کوه ځان پرې پوهوه صحیح شوه رځو ګوره در سره زده کړه در سره زده کړه اس کې چې دی اعظمي دوه الکترونه ځایږي څو دوه الکترونه زده دې کړه پي کې چې دی شپږ الکترونه ځایږي څومره شپږ الکترونه ډي کې چې دی لس الکترونه ځایږي او اف کې چې دی څومره څوارلس الکترونونه څه کېږي ځایږي او الکترونونه مونږ د دغه اس پي ډي اف د پاسه لیکو ښه اس د پاسه لیکو پي د پاسه لیکو ډي د پاسه دلته لیکو ښه دا به داسې مخته ورته نه لیکئ دا به د دې د پاسه لیکئ طاقت کې به ورته لیکئ صحیح شوه اس کې څو الکترونه ځایږي دوه
پی کې څو ځایږي شپږ، ډي کې څو ځایږي لس او اف کې څو ځایږي څوارلس. اس پی ډي اف خو دې زده کړی، اس پی ډي اف 2 شپږ لس څوارلس. ګوره زده کړه اول صرف د اس زده کړه چې اس کې 2 الکترونه ځایږي، دا نور د خپله زده کېږي. ګوره ورته اس کې څو دي اس پی ډي اف دې ولیکه که نه، که درنه صرف ته یاده وتې اس کې خو درته زده کړه څو دي 2 دي. څلور اضافه کړه، څلور اضافه کړه، 2 سره څلور اضافه کړه څو راځي شپږ، نو پی کې شپږ ځایږي. دې ته بیا څلور اضافه کړه څو راځي لس، دې کې لس ځایږي، بیا څلور اضافه کړه څو ځایږي څوارلس ځایږي. دې ځای پورې خو مشکل نشته. ور زما په دې خبره پوه نه شوې. اس کې 2 ځایږي که نه، پی کې بیا څلور اضافه کړه، ښه د اس ته 2 اضافه کړه نو پی کې هغومره ځایږي. فرض مثال پی کې څو اس کې 2 ځایږي که نه، څلور اضافه کړه څو بشي شپږ بشي، نو پی کې شپږ ځایږي. څلور نور مور اضافه کړه ډي کې به هغومره ځایږي، څلور نور مور اضافه کړه اف کې به هغومره ځایږي. انشاءالله مشکل خو نشته. اس کې 2 پی کې شپږ ډي کې لس او اف کې څوارلس، اس کې 2 پی کې شپږ ډي کې لس او اف کې څوارلس. په دې کې خو انشاءالله مشکل نشته. مشکل شته؟ اس کې 2 پی کې شپږ ډي کې لس او اف کې څوارلس. دا الکترونونه دي، ښه دومره الکترونونه پکې ځایږي. صحیح شوه؟ مشکل خو نشته. دې ځای پورې مشکل شته؟ ښه راځو مونږه یو موضوع ته انشاءالله دا خو هم زده که، دا خو هم زده که. اوس راځو مونږه در سره واخله مونږ راځو چې شته مونږ په دې غږیږو چې تر ټولو مهمه موضوع د کیمیا مونږ خو دا زده کړه، دا جدول هم زده کړه. اس کې 2 ځایږي، پی کې شپږ ځایږي، ډي کې لس ځایږي، اف کې څوارلس ځایږي. دا خبره مونږ زده کړه. اوس راځو مونږ یو موضوع ووایو. صحیح شوه؟ یو موضوع ووایو. د موضوع نوم به درته اوس زه روښانه کړم ځکه چې تاسو اوس هر څه زده کړي دي، اوس تاسو پوهېږئ. مونږ وایو الکترونیکي جوړښت څه شی؟ الکترونیکي جوړښت وایو. څه شی وایو؟ الکترونیکي جوړښت، یعنې د الکترونونو جوړښت. الکترونونو جوړښت څه رقم ترسره کېږي، مونږ دغه کې غږیږو. دې کې خو د تېر درس اوس چې مې څه ویل چې دا دې زده په دې ډېر په اسانه بیا پوهېږي، او که هغه دې زده نه وي بیا په دې نه پوهېږي. تا ته سوال دا رقم راځي، درته وایي ښه سوډیم 11 او 23 وایي د دې الکترونیکي جوړښت وکړه. څه یې وکړه؟ الکترونیکي جوړښت یې وکړه. الکترونیکي جوړښت یې وکړه. د الکترونیکي جوړښت د کلمې ته فکر وکړه. الکترونیکي څه شی؟ الکترونیکي یعنې د چا؟ د پروتونونو جوړښت، د نیوترونونو جوړښت، د الکترونونو جوړښت. د الکترونونو جوړښت د چا؟ د الکترونونو وایي جوړښت وکړه. د چا؟ د چا وکړه؟ د الکترونونو جوړښت وکړه. دا د الکترون جوړښت دغه کې به موږ چې اول باید چې موږ ته څوک وایي چې د څه وکړه الکترونیکي جوړښت وکړه، نو موږ باید څه وکړو؟ اول باید په هماغه عنصر کې څه پیدا کړو؟ اول باید په هماغه عنصر کې د الکترونونو شمېر څه کړو؟ پیدا کړو. اول باید په هماغه اتوم کې څه پیدا کړو؟ د الکترونونو شمېر پیدا کړو. دا پرون درس مونږ ویلی دی. دې کې څو پروتونه دي؟ تاسو ما ویلي څو پروتونه دي؟ 11. دې کې څو الکترونه دي؟ دا خنثی چارج دی. د پروتونونو د الکترونونو شمېر څنګه دی؟ مساوي دی، 11 دی. دې کې څو نیوترونه دي؟ هغه څومره دي؟ هغه به اتومي کتله منفي اتومي نمبر څو راځي؟ 12 راځي. صحیح شوه؟ خو موږ ته دلته څه ښودلی دی؟ وایي د الکترونونو جوړښت وکړئ. الکترونیکي جوړښت د الکترونونو نه دغه کېږي. ښه دې کې باید موږ ته څه معلوم وي؟ یوازې د الکترونونو شمېر باید موږ ته په دغه اتوم کې څنګه وي؟ معلوم وي. څنګه وي؟ باید معلوم وي. باید څنګه وي؟ معلوم وي. مشکل خو نشته دې ځای پورې چې ته څوک درته وایي چې د دې الکترونیکي جوړښت وکړه، باید تا ته په هماغه اتوم کې څه معلوم وي؟ د الکترونونو شمېر معلوم وي. چې اول دی کې تا ته څوک اتوم درکړي، ته پکې اول څه پیدا کړه؟ د الکترونونو شمېر. پروتونونو نیوترونونو ته بیخي ضرورت نشته، دې ته موږ اړتیا نه لرو. یوازې الکترونونو شمېر یې پیدا کړه چې الکترونونه یې څومره. دا خو هماسې مثال په توګه پرونی درس هم لږ تازه شو. صحیح شوه؟ الکترونونه دې کې څو دي؟ 11 دي. نو ته به الکترونیکي جوړښت دا رقم کې ښه یو وارې چې چا درته سوال درکړي ډایرکټ به ته ځان سره جدول څه کې رسم کې، لکه وختي چې موږ جوړ کړو موږ به ځان سره ولیکو اس پی ډي اف 1 2 3 4. بیا به وایو چې اس اس پی اس پی اس ډي پی اس ډي پی اس. بیا به ولیکو اف ډي پی اس او اف ډي پی اس. صحیح شوه؟ اس ته څونه شماره؟ 1 نه 2 3 4 5 6 7 او 8. صحیح شوه؟ ډي ته څونه شماره؟
پی ته څونه شماره 2 ونه 2 3 4 5 6 و ډی ته څونه شماره 3 نه هغه د پاس ته یو دانه 3 4 5 6 او اف ته څونه شماره 4 او د 5 د هر حرف مخې ته یو څه شته یو عدد شتون لري وی ګورئ صحیح شوه یو عدد شتون لري صحیح شوه دا رقم جدول موږ ځان سره څه کو جوړ کو اوس که ته د الکترونیکي جوړښت کې نه دی کې د الکترونونو شمېر څومره دی 11 دی ته به دا رقم شروع وکړې له دې سر نه به شروع وکړې داسې به کې یو اس دا 11 الکترونه ما سره دي په اس کې څو ځایږي 2 یو اس 2 بیا 2 اس نوبت دی که نه یو اس بیا د 2 اس نوبت دی 2 اس 2 صحیح شوه ما څلور الکترونونه ځای پر ځای کړه بیا د 2 پی نمبر دی دا وګورئ د 2 پی نمبر دی پی کې څو الکترونه ځایږي ما تاسو ته ویلي اس کې 2 پی کې شپږ ډي کې څومره ډي کې 10 او اف کې 14 ځایږي اف کې 14 ځایږي دا خو مې یاد دي که نه اس کې به 2 ځای وو پی کې به شپږ ځای وو ډي کې به 10 ځای وو اف کې به 14 ځای پر ځای کوو اوس ما سره څلور الکترون مې ځای پر ځای کړي ما سره 11 دي څو پاتې دي 2 دانې پاتې دي شپږ دې کې اچولی شم هو څو شو 10 شو اوس پسې د چا نوبت دی د 3 اس نوبت دی ورپسې به ولیکو چې 3 اس ګوره دا اوس څو ما سره څو الکترونونه دلته مې څو ما سره ټول 11 الکترونه وو دلته مې څو ځای پر ځای کړه 2 څلور دا څلور شو دا څو شو شپږ شو ما سره څو پاتې دي یو الکترون ما سره پاتې دی دلته خو 2 ځایږي خو زه به څو لیکم یو به لیکم ځکه ما سره په سوډیم کې یو الکترون سره پاتې و نو دا شو د سوډیم الکترونیکي جوړښت صحیح شوه د دې کې یوازې موږ ته چا شمېر مطرح دی د چا شمېر باید موږ ته معلوم وي د الکترونونو شمېر باید موږ ته معلوم وي چې الکترونیکي جوړښت یې وکړو راځو پرسې مثال ما ته څوک وایي چې د کلورین الکترونیکي جوړښت وکړه د چا د کلورین یو وارې دا سوال زر ته حلوم بیا به تاسو کوئ یو وارې به ځان ته ډایرکټ شی جوړ کړي دغه جدول به جوړ کړي دغه جدول نه په استفاده ته کولی شي چې الکترونیکي جوړښت د ټولو اتومونو څه کې عنصرونو وکړي راځو دې کې څو دانې الکترونه دي 11 دي پروتونونه 11 دي الکترونونه هم څومره دي 11 دي بله ویډیو وګورئ دې نه مخته چې دا بیا په دې ډېر ښه پوهېږي چې دې کې څو الکترونونه دي نو ته به داسې ولیکې اول به د هغه سر نه شروع وکړي یو اس 2 ما سره 15 پاتې شو بیا 2 اس 2 ما سره څو پاتې شو دوی نور مور واچول ما سره فرض مثال څو پاتې شو 14 پاتې شو سیده بیا پسې راځو بیا 2 پی شپږ نوبت دی که نه څو شو 10 شو و پاتې شو سیده ورپسې راځو بیا 3 اس 2 دلته ځایولی شم که نه بیا پسې دا اوس 12 شو بیا پسې چا 3 پی نوبت دی چا 3 پی ګورئ داسې پورې څو شو 12 شو ما سره څو پاتې دي دې کې شپږ ځایږي نور پی کې شپږ ځایږي اعظمي خو ما سره اوس څو پاتې دي ما سره یوازې 15 پاتې دي چې 11 شي چې 11 پوره کړم ګوره 11 ما سره و 2 مې دې کې واچول 2 دې کې څلور دې ځای پورې 10 شو دې ځای پورې 12 شو هغه ځای پورې 11 شو انشاءالله باوریم تاسو به یو څه زده کړي صحیح ده اوس راځو بل یو ته فرض مثال ما ته څوک وایي چې د چا الکترونیکي جوړښت وکړه فرض مثال ما ته وایي چې د پوټاشیم الکترونیکي جوړښت وکړه نو دې کې څو الکترونونه دي وایه څو دي اتومي نمبر یې څو دی 19 دی که نه نو 19 الکترونونه هم پکې دي 19 پکې پروتونه دي 19 پکې الکترونه دي راځو الکترونونه چې پکې 19 دي نه الکترونیکي جوړښت باید د جدول پر حساب د چا نه شروع کوو یو اس چا نه یو اس 2 بیا پسې 2 اس 2 بیا پسې 2 پی شپږ دې ځای پورې 10 الکترونه ما په ځای کوم ما سره 9 نور هم پاتې دي ورپسې راځم بیا پسې د 3 اس 2 نوبت دی صحیح شو 12 الکترونه شو بیا پسې د 3 پی شپږ نوبت دی 18 الکترونه شو بیا پسې 4 اس څو 18 شو ما سره څو دي 19 دلته 2 ځایږي خو زه باید کو 2 ورکوي اوس بیا خو شل کېږي او ما سره څو الکترونه دي 19 دي زه باید یو ور واچوم چې دا څومره شي 19 شي مشکل خو نشته دې ځای پورې مشکل شته ښه اوس راځو یو بل سوال حلو یو څو سواله نور حلو چې تاسو سم دقیق پوه شئ فرض مثال تا څوک سوال درکوي چې د فرض مثال درکوي چې د هایدروجن الکترونیکي جوړښت وکړه دې کې څو الکترونه دي دې کې یو الکترون دی څومره یو الکترون دی صحیح شو ځکه دا اتومي نمبر یو دی نو د پروتونونو شمېر هم یو دی او د الکترونونو شمېر هم څنګه دی یو دی ځکه خنثی دی صحیح شوه نو د دې الکترونیکي جوړښت څنګه راځي یو اس څو یو الکترونیکي جوړښت څه شی دی یو اس یو صحیح شوه فرض مثال تاسو ته څوک وایي چې د المونیم الکترونیکي
جوړښت وکړئ. المونیم الکترونیکي جوړښت وکړئ. المونیم 14 او 20 صحیح شوه. 14 اتومي نمبر دی فکر کوم او 20 اتومي کتله ده. نو موږ به څه کوو؟ دې کې الکترونونه څو دي؟ 14 دي. هغلته نه به شروع وکړو 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 او 3p1 صحیح شوه. ګوره دې ځای پورې 10 شو، دی 12 دی 14. مشکل خو دې ځای پورې نشته. فرض مثال ماته څوک وایي چې د چا وکړه؟ فرض مثال راته وایي چې د کیلشیم الکترونیکي جوړښت وکړه. دی 40 شل اتومي نمبر دی او 40 اتومي کتله ده صحیح شوه. د الکترونونو شمېر څومره دی؟ 0 دی. نو شروع به وکړو د دې ځای نه، داسې به ځو 1s2 2s2 2p6 3s2 صحیح ده. بیا پسې 3p6 دا یې څو شو؟ ټول 18 شو صحیح ده. او ما سره څو پکار دي؟ 0 پکار دي. 3p6 دې ته راغلم، ورپسې 4s څو نوبت دی؟ 2. نو دا هم د دې الکترونیکي جوړښت شو. د دې پر مشکل نشته انشاءالله صحیح ده. راځو لږ مخته ځو صحیح ده، لږ مخته ځو. جدول به ځان سره یو وارې جوړ کړئ چې کله سوال نه حلوئ 2-3 ځلې به ټرای کوئ حتما صحیح شوه. بیا تر وروسته زه وایم چې تاسو څه چالو کوئ. فرض مثال موږ ته څوک وایي چې اتوم دی، د هغه څه نوم دی؟ ایکس نوم دی. څه نوم دی؟ ایکس نوم دی. اتومي نمبر یې فرض کړه مثال څو دی؟ فرض کړه مثال 58 دی. ایکس یو اتوم دی فرض کړه مثال، او 1 اتومي کتله ځان نه مې ولیکله چې د اتومي نمبر یې لږ زیات شي صحیح شوه. ایکس یو اتوم دی چې هر یو وي. فرض مثال د دې کې الکترونونو شمېر به څومره وي؟ 58 به وي. څومره به وي؟ 58 به. الکترونیکي جوړښت به څنګه رقم کوو؟ هلته نه به شروع وکړو صحیح ده. اول به 1s2 ما سره څو پاتې شو؟ 58 نه 56 پاتې شو. بیا 2s2 2p6 3s2 صحیح شوه. روانې یم ځکه ما سره الکترونونه ډېر دي، باید 58 ځان ورسوم صحیح شوه. بیا 3p6 بیا 4s2 بیا پسې 3d لس. دا دې ځای پورې به وشمارم یو وارې شک مې پیدا شو چې آیا پوره شوي دي که نه دي صحیح ده. هسې مثال دی 10 دی 12 دې ځای پورې 20 دې ځای پورې 10 تر اوسه نه دي پوره صحیح ده. بیا 4p کې 6 ځایږي صحیح ده، 6 به شي. بیا پسې 15s2 بیا پسې 8 شو صحیح ده. 15s2 بیا 4d لس صحیح شوه. دا څو شو؟ 48 شو. بیا پسې 15p6 دا څو شو؟ 54 شو. 15p6 بیا پسې 6s څو 2 دا څو شو؟ 56 شو. اوس به وشمارو یو وارې صحیح به وشمارو. ګوره دې ځای پورې 10 12 دا دې ځای پورې 20 8 چې ور دا ور جمع کوم 20 دا 10 دا 18 دا 48 دا 48 دا 54 دا 55 شپږ پی دا شپږ اس 2 بیا پسې 4f څومره اف کې 14 ځایږي خو ما سره څو پاتې دي 2 پاتې دي. نو زه به دا څه کوم؟ دا به دې کې ځای په ځای کوم. دا شو د دغې اتوم الکترونیکي جوړښت. مشکل خو نشته د دې پورې مشکل شته نه. یو سوال زه دې کوم، اول تاسو حل کوئ بیا زه حلوم بیا مقایسه کوئ سره صحیح ده. فرض مثال موږ سره یو اتوم دی هغه ایکس نومیږي څه دی عنصر دی. فرض مثال دا څومره دی؟ د 88 اتومي نمبر دی او فرض مثال 200 شه د اتومي کتله ده. تاسو ټرای وکړئ دا حل کړئ. دغه ویډیو ودروئ او دا حل کړئ چې بیا یې نشئ بیا دې سره مقایسه کوئ. اوس یې مقایسه کوئ صحیح ده. ګوره دا به سره کم حلو. اول به ځان ته جدول جوړ کړو. جدول به جوړ کړو. جدول هم چې جوړ کړو بیا د جدول پر حساب باندې اس کې به 2 اچوو، پی کې به 6 الکترونه اچوو او ډي کې به 10 الکترونه اچوو، اف کې به 14 اچوو. که چېرته زموږ الکترونونه موږ سره اضافه وي به دومره اچوو، که چېرته کم وي بیا کم ورچولی شي صحیح ده په اواخرو کې. اوس دلته به شروع کوو د چا نه؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 بیا پسې 4s2 3d لس کم پام کړی دې پورې 13 صحیح ده. بیا پسې څوک؟ بیا 4p6 بیا 15s2 بیا پسې 4d لس صحیح شوه. بیا پسې 15p6 بیا پسې 15p6 بیا 6s2 صحیح شوه. بیا 4f اوس یې ګوره ښه دې ځای پورې څو شو؟ 10 شل 13 شپږ 13 8 40 او 2
څو شو 8 دوه 50 شپږ 50 خو ما سره الریډي شوي دي. اوس دې کې څومره اچوم 14 پکې زه اچولی شم. نو دا به څو شي 50 او 14 دا به شي تقریبا 90 لکه چې راځي. دا صفر او هلته یو حاصل 90 شو. صحیح ده دې ځای پورې 90 شو. بیا پسې د چا نوبت دی؟ بیا پسې 15D لس همدای 80 بیا پسې د شپږ پی دی. بیا د شپږ پی څومره 80 خو شو شپږ ورچولی شم 88 شو. بیا اس څومره 2. مشکل خو نشته دې ځای پورې مشکل شته نه. اوس راځو دا د چا الکترونیکي جوړښت شو؟ د دې اتوم چې 88 اتومي نمبر لري 88 اتومي نمبر لري. صحیح شوه. یعنې الکترونونو شمېر څومره دی 88 دی. الکترونونو شمېر چې 88 دی د هغې الکترونیکي جوړښت دا رقم کېږي. سره مقایسه یې کوي بیا چې تاسو صحیح حل کړی کم غلط حل کړی. فرض مثال یو بل اتوم دی. فرض مثال داسې مثال څوک درته وایي چې د هیلیم الکترونیکي جوړښت که 2 او 4 نو ته ورته څه ولیکه د دې الکترونونو شمېر 2 دی که نه 1s2. که درته وایي چې د کاربن 6 او 12 وکړه الکترونونه پکې څو دي 6 دي 1s2 2s2 او 2p2 څو شو 8 شو که نه ټول. صحیح شوه. ښه یو څو مهمې خبرې. ځینې خلک داسې کوي دا ټول جدول څه کوي دې ته لګېدلی چې دا به زه په یاد کړم نو بیا به سوال زر حلولی شم. دا غلطه خبره ده. جدول طریقه زده کړه. اس PS DPS FDPS اول اس یو نه شروع کوي اس ته پی ته 2 نه شروع کوي ډي ته 3 نه جدول سره جوړیږي. هر رقم سوال په څه کولی شي حل کولی شي. مشکل خو دې ځای پورې نشته. دا و زمونږ الکترونیکي جوړښت. الکترونیکي جوړښت کې به انشاءالله تاسو ته هیڅ مشکل نه وي که چېرته تاسو دا په سم ډول ورته غوږ نیولی او په سم ډول هم څه کړی زده کړی. ویډیو لږ سټاپ. ښه دغه چې دي دا ټول منګان دی نکل دی او ګالیم دی فلورین دی او کرپتون دا ټول ستاسو کورنۍ دنده شوه. د دې الکترونیکي جوړښت په څه کوي حل به کوي. سیده انشاءالله مشکل خو به نه وي دا سره څه کوي حل کوي. غلط نه راځي. ښه ستاسو زده دی. صحیح شو. مشکل خو به دې ځای پورې نه وي. ښه راځو دې نه وروسته بس همدومره وه زموږ نن درس. ښه وخت ولرئ.